اسدالله خالد پنجاب او طالبانو ته ولې په قار دی او هغوی ته څه ویلي دي دې ویډیو کې وګورئ. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې په تیرو لاسته راوړنو معامله وشي. ښاغلي خالد چې نن یې افغان هوایي ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو لخوا د 4 سوپر ټوکانو الوتکو د مرستې په مراسمو کې خبرې کولې وی ویل چې افغان اردو اوس د خپل هیواد له ارضي تمامیت په بشپړه توګه دفاع کولی شي او دا یې ثابته کړې هم ده. ښاغلي خالد د سولې خبرو ته په اشارې وویل چې دښمن دې د پنجاب په فرمایش د افغان اردو د له منځه وړلو خوب نه ویني. هغه زیاته کړه د دې جګړې موخه زموږ له خاورې ساتنه ده، زموږ له ارزښتونو ساتنه ده، له هغو ارزښتونو څخه ساتنه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې مو ترلاسه کړي دي. نور باید دښمن دا خوب له ذهنه وباسي چې د پنجاب په فرمایش د افغانستان اردو لکه څنګه چې یو ځل د دې بدې صحنې لیدونکي وو بیا له منځه یوسي په هیڅ قیمت، په داسې حال کې چې د بین الافغاني خبرو څخه ملاتړ کوو مګر د ټولو ارزښتونو د ساتنې په شرط. ښاغلي خالد دا هم وویل چې سوله تیر ته د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په قمچینې ووهل شي. د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغانستان هوایي ځواک نسبت نورو کلونو ته پیاوړی وباله او زیاته یې کړه چې له نویو الوتکو به د افغانستان د دفاع په برخه کې ګټه واخیستل شي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که د اسدالله خالد په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.